د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای د ټولو نیمه نیمه د ابۍ سوه یوه نیمه. وایي چې یوه انا له خپلو دوو کوچنیو لمسیانو سره یو ځای اوسېده. پر لمسیانو انا ډېره ګرانه وه او له نازه یې ابۍ بلله. دوی داسې غریبان وه چې په وچه ډوډۍ هم نه وه ماړه. یوه شپه چې ډوډۍ یې نه درلوده، نه پوهېدل چې څه وکړي. په دې وخت کې د کور دروازه وټکېده. انا چې ورغله نو په دروازه کې یو هلک ولاړ دی او 3 ډوډۍ یې په لاس کې نیولې دي. ویل موږ خیرات کړی دی. مور مې ویل چې دا ډوډۍ واخلئ. ابۍ او لمسیان یې ډېر خوشحاله سول. سمدلاسه یې سترخان اوار کړ چې ډوډۍ وخوري. څرنګه چې ډوډۍ 3 او دوی 4 نفره وه، نو د ډوډۍ ویش ګران سو. انا ډوډۍ لمسیانو ته ور وویشلې او دا خپله لاس تر زنه ورته کښېنسته. ول بچانو ویې خوري. په دې وخت کې د لمسیانو پام سو چې ابۍ ته ډوډۍ ونه رسېده. ویل ابۍ ته به څه شي خورې؟ ابۍ په ټګۍ ورته وویل چې ابۍ دې تر تاسو قربان سي، تاسې هر یو چې نیمه نیمه ډوډۍ راکئ زما بس ده. لمسیانو چې هر یوه نیمه نیمه ډوډۍ ورکړه، نو هر لمسي ته نیمه نیمه، خو ابۍ ته یوه نیمه ډوډۍ ور ورسېده. په دې وخت کې د بوډۍ د یوه لمسي ډوډۍ ته پام سو او په خندا یې وویل د ټولو نیمه نیمه د ابۍ سوه یوه نیمه. یادونه: دا متل د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر ویل کېږي. کله چې یو څوک په فریب او چل ول تر نور ډېره ونډه واخلي او بیا هم ځان داسې ښیي چې څه نه دي ورسېدلي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کابل کې د 1388 شمسي کال د زمري د میاشتې پر 20 نیټه د پښتو ژبې له نامتو طنز او ډرامه لیکوال ښاغلي کاتب پاڅون څخه اورېدلې ده. ښاغلی پاڅون اصلاً د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ نازیانو درې د مندټي کلي دی، خو له ډېره وخته راهیسې په کابل کې اوسېږي. رښتیا هم د ټولو نیمه نیمه د ابۍ سوه یوه نیمه.